آیا کله دې د ځان نه دا پوښتنه کړې ده چې ولې ځینې خلک هره ورځ پرمختګ کوي او ځینې نور له نورو ستونزو نه وځي؟ آیا دا یوازې قسمت دی که تر شا یې بل یو راز هم شته؟ نو تر پایه را سره پاتې شه، ځکه نن به د ژوند یو داسې قانون درته وایم، که عمل پرې وکړې نو ژوند دې بدلولی شي. سلامونه دوستانو، مونږ پښتانه یوه ژوره خبره کوي چې څه کرې هغه به ریبې. نو دا یوازې یو متل نه دی، بلکې دا د ژوند یو قانون هم دی. که نن د بریا تخم وکرې نو سبا به بریا ترلاسه کړې، او که نن د ناکامۍ عادتونه وکرې نو سبا به هم د ناکامۍ حاصل راټوکېږي. فکر وکړه، یو زمیندار په خپله ځمکه کې د غنمو تخم وکري، آیا هغه وریجې حاصلولی شي؟ هیڅکله نه، ځکه هر یو تخم خپله میوه لري. همدغه شان د انسان ژوند هم دی. که نن خپل وخت په زده کړه، حلال کار او ښه اخلاقو ولګوي، سبا به د عزت او د سکون ژوند ولري. خو که بل طرف ته یو انسان خپل وخت په سستۍ او په بې هدفه ژوند او د ناکامۍ په عادتونو ضایع کړي، نو بیا سبا د قسمت ګیله هم دته هیڅ ګټه نه ورکوي. ډېر خلک دا وایي چې زه ولې کامیاب نه یم، خو ډېر لږ خلک د ځان نه دا پوښتنه کوي چې آیا ما د کامیابۍ دپاره څه کرلی دي؟ یعنی ما د کامیابۍ دپاره داسې کوم کار کړی دی چې زه کامیاب شم او ما ته کامیابي میلاو شي. الله تعالی هر انسان ته د عمل اختیار ورکړی دی، او د عمل انجام به د هغه د عمل له مخې ورکوي. یعنی که ښه کار یې کړی وي هغه ته به ښه بدله میلاویږي، او که بد کار یې کړی وي او بد عادتونه یې خپل کړي وي هغه ته به د هغه بد انجام میلاویږي. نو که غواړې چې ژوند دې بدل شي او راتلونکی وخت دې بدل شي، نو ښه عادتونه خپل کړه، خیر ښېګڼې کوه او د خلکو سره مرسته کوه. که نن یو خلک د خلکو سره مرسته کوي، خیر ښېګڼه کوي او ښه اخلاق استعمالوي، نو ښایي چې نن د هغې بدله ونه ویني، خو یوه ورځ به همدغه نیکي د ده دپاره د خیر په بڼه دې ته دوباره راشي. یعنی که خیر کارونه کړي وي نو یوه ورځ به داسې راشي چې ده ته به د هغه اجر میلاو شي، که هغه په دنیا وي او که هغه په آخرت وي. او که بل طرف ته یو انسان د خلکو سره ظلم کوي، زړونه ماتوي او دروغ وایي، نو هغه به د خپلو عملونو انجام نه تر د اخره پورې نشي تښتېدلی، هغه ته به د خپل انجام ضرور میلاویږي. نو که غواړې چې راتلونکی ژوند دې بدل شي، نو لومړی نن بدل کړه، دا نن ورځ بدل کړه، ځکه سبا د نن د عملونو آینه ده. نو د نن نه اراده وکړه چې داسې خبرې وکړې چې خلکو ته امید ورکړي، او داسې کار وکړې چې تا ته عزت درکړي، او داسې ژوند وکړې چې سبا پې ته فخر کولی شي. نو په یاد ولره چې څه کرې هغه به ریبې. نو که نن د خیر او د نیکۍ او د اخلاص تخم وکرې، سبا به د بریا، سکون او د عزت ژوند ولري. نو همدا اوس شروع وکړه، ځکه چې ستا سبا د نن د عملونو نه جوړیږي. نو که دا ویډیو درته ښه لګېدلی وي، لایک کمنټ مه هېروئ، او د خپلو ملګرو سره دا ویډیو شریکه کړئ، او همداسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو میلاویږو به انشاءالله په بله ویډیو کې
د هغې وخته پورې ما ته راکړئ اجازت د الله په امان.